یوه ډله د نورې ډلې په ښار کې دي له ټولو ډلو سره یو ځای کېږو او بیا نو مخ ته ځو له خیره. استاد احتیاط کوه. شیشې نه دي بندې، دغه مخ څار څه معلومېږي خو د دې خوا څه نه معلومېږي. ما مخکې یادونه وکړه چې دا یوه ډله ده، نورې ډلې د ښار په مختلفو سیمو کې دي، ټولې ډلې سره یو ځای کېږي، بیا له خیره مخ ته ځو. هغه دوستان چې غواړي په کاروانونو کې یو ځای سي، هیله ده همدا اوس راووځي، اوس هم وخت شته. اوس موږ د ظاهرشاهي لیسې مخ ته یو تقریبا، نو راووځئ زموږ سره یو ځای سئ. صاحب تقریبا مې له دغه ځایه سره وویل چې ما تقریبا موږ د ظاهرشاهي لیسې مخ ته یو راووځئ. راځئ ځوانانو راوځئ، همدا یوه ورځ ده.
دلته به دوستانو د شیدانه پر چوک باندې تاسې اتڼ ووینئ. هغه خواته چې ورسئ هغه ځای سم دی. ملګرو راوځئ راسئ، موږ د شیدانه پر چوک یو، باره به ټول یو ځای سو، مخ ته سو. ادا چې نو تاسو ویډیو شریکه کړئ نو دوستانو ویډیو شریکه کړئ چې هغه دوستان چې مسافر دي چې هغوی هم دا ویډیو وویني.
دا کوم چې ځای ما راکړ سوا ده؟ سوا ده؟ سوا ده؟ چیرې یاست دوستانو راسئ نو موږ د شیدانه پر چوک کې اوس د چوکې مدد خواته حرکت کوو چې سره شي استازه صبر لکه دا خو اضافه اوسه وختله هلته بله وي ګوه د هغه په کور ته استاده ډېر تېز مه ځه ټولو دوستانو ته دې د خپلواکۍ پیره ترلاسه کولو سلامه کلیزه مبارک وي فضلي صاحب نه پوهېږم خو یو نیم استقلال دلې سته څه پکې شاید زه اوسه باید ما تا که شروع کېدل دواړه ورشي اوسه میتونه ځواني مه کوم انتظار سي مخ ته نور کاروانونه دي چې ټول سره یوځای سي بیا به نو انشاءالله تاسو هم پر دا ویډیو باندې خوند واخلئ خان وروره په کابل کې چاودنه په همدې خاطر سوې ده چې افغانان په لویه کچه دغه ورځ ونه لمانځي
حاله زه جوړه براته دا غټ بیرغ د بغل دی ته ورغه ورته راڅه کوې ورور ورته مخ شته کېږي نو دا د کوس مدرسې نه دی ورته دا قندهار دی او په قندهار کې بیا د قندهار ولایت مقام مخ ته اوس اساسي بابا ته روان یو
فرار روان یو نو بازار کې ګرځو راګرځو اوس د عیني مینې خواته روان یو صاحب روان یو دوستان راورسئ د جمهوریت شاوخوا د ځان راورسوئ موږ هم روان یو صاحب قندهار دی